دې شپه باندې مقدس فرشتې هم ځکه ته راستي. روایت مې درته وویلې چې حدیث کې راځي الله سبحانه وتعالی د جبریل امین سره یو لشکر د فرشتو را ارسي یو مځکې ته، او دا بیا په مځکه کې خپریږي، په هره کوڅه، په هر کور، په هره گلي باندې ننوځي. د دې دپاره نه چې خدای د بندگانو احوال اخلي، د دې په ذریعه باندې الله ته هر بنده معلوم دی. الله خبیر او علیم ذات دی. الله پاک جل جلاله علام ذات دی، ډیر زیات خبردار دی. لیکن دا په دې خاطر باندې کله چې الله پاک جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کوي، فرشتو ته وویل چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه غواړم چې په مځکه کې د ځان دپاره یو خلیفه جوړ کړم. فرشتو ورته وویل څه کوې؟ موږ ستا عبادت کوو، ستا ستاینه کوو، ستا د عبادت پورې موږ یوه اندازه د سترګې د رپه هم موږ نافرماني نه ده کړې، نه خوراک نه څښاک هېڅ هم نه. لا موږ ستا عبادت کوو، ستا تسبیح بیانوو، ستا تقدیس بیانوو. دوی څه کوي چې پیدا کوي؟ دا چې کله پیدا کوي په مځکه کې فساد خپروي، قتل و غارتګیر کوي، الله یې په دا شپه وښکاره کوي. کله چې فرشتې د الله دا بندګان په دې شپه په عبادت باندې وویني، څوک په ژړا باندې اخته دي، چا لاسونه لپه کړي دي، چا مخ یو رقم نیولی، څوک خپل رب ته په آهو په زارۍ دي، څوک په بغارو دي، څوک په عاجزي باندې په لمانځه باندې ولاړ دي، څوک د قرآن په تلاوت باندې شوري، څوک په ذکر اذکار اخته دي، څوک د الله تهلیل وایي لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کله چې د الله دا بندگان وګوري، دی ډېر پښیمانه سي چې موږ خو یو تېروتنه وکړل، رب ته مو وویله چې ادم او د ادم بچي مه پیدا کوه، دا په مځکه کې فساد خپروي، دا په مځکه کې قتل و غارتګیر کې، دا خو نن د الله په عبادت او د الله په ستاینې باندې اخته دي. ډېر وشرمېږي. او بیا بیرته چې کله دا شپه سهار سي، دا فرشتې اسمان ته ځي. الله تبارک وتعالی په دې بندګانو باندې د هغه مقدسو فرشتو په مخ کې فخر کوي چې ومینه دا زما بندګان، تاسو لمې پیدا کوه، هغه زما په عبادت اخته وه، هغه زما دپاره ژړاوې کولې، هغه زما دپاره لاسونه پورته کړي وه. لیکن واورئ هغه کسان چې بیا هم په دې شپه باندې په فسق او په جور باندې اخته یې، فرشتې یې ویني، هغه کسان چې بیا هم د الله په نافرماني اخته یې، خدای نخسته، بیا هم په لهو لعب باندې اخته یې، د هغه کسان دپاره شرمندګي ده چې دا فرشتې یې وویني. دا د بندگی خیال نه دی، زندگی د بندگی د پاره ده، زندگی بغیر د بندگی د شرمندگی ده، زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دا زندگی ده د الله بنده، دا په بغاوت مه تېروه، دا په نافرماني مه تېروه، دا د الله تبارک وتعالی په ذکر اذکار، د الله په ستاینې، د الله تبارک وتعالی په عبادت، د قرآن عظیم الشان په تلاوت باندې تېر کړه. بیا به ته د دنیا او د آخرت یو کامیاب انسان یې، خلک به په تا باندې یو مثال پېښوي.